د ماسخوتن د لمانځه نه پس دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړه، الله به د ستا تمام حاجتونه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د حاجت د پوره کېدو دپاره درته یو ډېره ناشنا او ډېره نایابه وظیفه ښیم. دا داسې وظیفه ده چې د ستاسو زندگی به بالکل بدله کړي. هغه وظیفه ده یا رحمان یا مجیب. که چېرته موږ ته چېرته کې ایمرجنسي حاجت راپېښ شي یا په یو سخت مشکل کې تیر شو یا سخت مشکلات دي هغه راته راپېښ شوي دي، نو که دا وظیفه وکړي الله به دې د هغه مشکلاتو نه خلاص کړي. د هغې نه به څه نه څه یوه لار راوځي او مشکلات به دې ختم شي. او یو حاجت درته راپېښ شو، ضروري حاجت دی د ستا او هغه حاجت د ستا نه پوره کېږي، دا وظیفه وکړه یا رحمان یا مجیب. انشاءالله په لږو ورځو کې دننه د الله جل شانه امداد به څه کړي، الله جل شانه به تاسو سره د غیبه نه امداد وکړي او تمام حاجتونه به د الله د داسې ځای نه پوره کړي چې د ستا په دې وهم فهم او ګمان کې به هم نه تېرېږي. خپله به حق خیران پاتې شي چې الله جل شانه زما د حاجتونه څومره زر پوره کړل. کله چې د دې وظیفې د دې رموز او د دې اسرارو نه تاسو خبر شئ، نو یو افسوس به وکړي چې کاش دا وظیفه خو موږ له شاندې مخکې کړې وي. د دې فضایلو د دې برکاتو نه خو زه لا نه خبر. که د ستاسو کاروبار بند وي، نوکري درته نه میلاویږي یا د کاروبار بندش دی او ته د هغې نه پریشان راغلی، هېڅکله مه پریشانه کېږه. یا رحمان یا مجیب وظیفه که شروع وکړي، الله به د ښکلي د حلال مزیدار روزګار او کاروبار درکړي. یا نوکرۍ پسې د ډېرې منډې ووهلې لیکن نوکري تا ته نه میلاویږي، یا بعضې کسان دي د نوکرۍ دپاره کاغذونه داخل کړي وي لیکن هغوی ته چې دا کم اډر دی نو هغه اډر ورته نه راځي. یا بعضې کسان داسې وي چې هغوی د رشتو بندش وي، رشتې د هغې بالکل ولاړې او د هر چا د زړه دا خواهش وي چې ما ته دې په ښکلې او په مناسب ځای کې رشته میلاو شي. نو که د هغې دپاره هم یو انسان یا رحمانو یا مجیب وظیفه شروع وکړي، الله به ولې په ښکلې او مناسب ځای کې رشته ورکړي. یا یو انسان ته مشکلات دي، پریشانۍ دي، غمونه دي، رکاوټونه دي، مخې ته بندشونه دي، که د هغې دپاره هم دا وظیفه رونیسئ، انشاءالله چې الله به د دغه تمام رکاوټونه او مشکلات پریشانۍ ختمې کړي. ان تر دې پورې زه به تر څو پورې تفصیل کوم چې د ستا هر قسم حاجت وي، که هغه د روزۍ مسایل وي، که د قرض مسایل وي. نن سبا د قرضونو نه خلک ډېر زیات تنګ راغلی دي، نو که د قرض مسایل وي، که د روزۍ مسایل وي، د هر قسم حاجت دپاره واحد حل عمده وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې طریقه درته ښیم، ډېره زیات اسانه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې 5 واړه وخت لمونځ به په پابندۍ سره قیدې سره او د هر لمانځه نه پس به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایې. هر یو درود شریف چې چاته یاد یې وایي دی، او که چاته دا درود شریف یاد یې دا دې وایي اللهم صل وسلم علی النبي الامین. او که دا چاته نه یاد نو بیا دې هغه د لمانځه والا ووایي، او که چا سره وخت بیخي نه وي نو بیا دې وایي صلی الله علیه و آله وسلم. نو مخکې 3 ځله درود شریف وایي د هر لمانځه نه پس، او بیا 50 کرته یا رحمانو یا مجیبو دا وظیفه دې وکړي، او د هغې نه پس دی 3 کرته درود شریف ووایي او د خپل حاجت دپاره دې سوال کوي. او چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړي نو د ماسخوتن د لمانځه نه پس به هم همدغه ترتیب سره وایي چې کوم ترتیب مې درته وښو. لیکن چې کله د ماسخوتن دا فرض وشي
ویتر واجب مو شي هر څه وشي او د هر څه نه فارغ شي نو په یو ګوټ کې به کښېنې یعنې په ځان له ځای کې به کښېنې چې د دې وظیفې په دوران کې چا سره خبرې اترې ونه کړي که تا سره یو کس خبرې کړي ته به سره نه کړې په ځان له ځای کې به کښېنې ماسخوتن لمانځه نه پس او 11 پیرې به په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولئ او بیا 500 کرته یا رحمانو یا مجیبو وظیفه به وکړئ ښه په حوصلې سره په شوق سره لکه بعضې کسان یې داسې کوي چې دا غلطه ده ګورئ یا رحمانو یا مجیبو یا رحمانو یا مجیبو یا رحمانو یا مجیب داسې مه کوئ بلکې وظیفه چې کوئ په شوق سره کوئ او په توجه سره یې کوئ داسې وایئ یا رحمانو یا مجیبو یا رحمانو یا مجیبو 500 کرته چې کله پوره شي ماسخوتن د لمانځه نه پس په ځان له ځای کې ناست دي 500 کرته پوره شي بیا 3 کرته درود شریف او د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره لاس پورته کړه دا عمل مسلسل جاري ساته انشاءالله چې په لږ وخت کې به دي الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي دا هم ممکنه ده چې په یو ورځ کې دننه به الله جل جلاله د ستا حاجتونه پوره کړي هغه د ستا د یقین پورې اعتقاد پورې خاص ده څونه دې په الله باندې یقین دی څونه دې په الله باندې بروسه زیاته ده هغه نظر به الله جل شانه د ستا کار کوي یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بلکل یې تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي